دوه جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. یوه جمله به تاسو بیا لیکئ په کمنټونو کې چې ستاسو هم همیش لپاره زده وي. کله چې موږ وایو زه غواړم پیرود یعنې خریداري ته لاړ شم، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: Ich möchte einkaufen gehen. Ich möchte einkaufen gehen. تاسو څه شي ته ضرورت لرئ؟ وایم زه یو نوي جاکټ یعنې کوټ کورتۍ ته ضرورت لرم. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو: Ich brauche eine neue Jacke. Ich brauche eine neue Jacke. یو نوي جاکټ ته ضرورت لرم. که تاسو له چا څخه پوښتنه یا مشوره اخلئ چې کوم مارکیټ ته لاړ شم یا کوم بازار ته لاړ شم، تاسو څنګه کولی شئ دغه پوښتنه په الماني ژبه وکړئ؟ کمنټونو کې وکړئ چې ستاسو هم یاد وي او نور دوستان هم درڅخه زده کړئ. که غلطه وي بیا زه تاسو کمنټونو کې صحیح کوم.